د لوړو زده کړو وزارت له لوري د امریکایي اشغال د خاتمې او کابل فتحې دویمه کلیزه په شانداره مراسمو سره ولمانځل شوه. په یادو مراسمو کې چې په کابل پوهنتون کې جوړ شوي وو، د لوړو زده کړو وزارت مشرتابه پلاوي د مرکزي پوهنتونونو رئیس صاحبانو، استادانو او محصلینو ګډون کړی وو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د دغه لمانځ غونډې موخه د اشغال د خاتمې او فتحې شکر ادا کول او خپلو راتلونکو مسؤلیتونو ته د مسؤلینو متوجه کول یاد کړل. نن چې دا مجلس جوړ دی یا په افغانستان کې د دغه ورځې تذکیر کیږي، مذاکره کیږي. په دې مذاکره کې هدف مطلب هم دا شی دی چې د رب جل جلاله شکر ادا سي او هغه مشکلات او مظالم چې موږ تاسو ورسره مخ وو د هغو تذکره وسي او موږ تاسو خپل ځانو ته متوجه سو، آینده مسؤلیتونو ته متوجه سو. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وویل چې الله تعالی د هغو مسلمانانو نصرت کوي چې په مستقیم مسیر روان شي. نوموړي له استادانو او محصلینو وغوښتل چې د خپل هیواد او دین د خدمت لپاره ملا وتړي او ځانونه د اسلام او اسلامي امارت له اصولو سره عیار کړي. رب جل جلاله د همیشه دپاره د مسلمانانو سره د نصرت او د حمایې وعده کړي چې کله مسلمانان پر خپل مسیر روان شوي دي، الله جل جلاله یې بریا نصیب کړې، خپل وعده پر ځای شوې. دا وعده الله جل جلاله زموږ سره پوره کړه. الله تعالی جل جلاله د شل کلن اشغال څخه خلاص کړو. دا وعده چې پوره شوې ده، یو طرف دا د الله رب العالمین عظیم نعمت دی چې د الله تعالی جل جلاله د دې لوی وعده مستحقین وګرځېدو، او دوهم طرف دا دی چې دا وعده د هغه چا په حق کې پوره کېږي چې هغه مؤمن او عمل صالح لري. نو د الله تعالی نعمت او د افغانستان د مسلمانانو ایمانداري او اعمال صالحات دواړه ځینې معلومې شي. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا وویل چې غربي نړۍ زموږ هیواد ته له خپل ټول توان، مال، پوهې او ستراتیژیو سره راغلې وه. ټوله نړۍ راغلې وه د خپل ټول زور سره، د خپل ټول توان سره، د خپل ټولې پوهې سره، د خپل ټول مال سره، د خپلو ټولو ستراتیژیو سره، د خپلو ټولو جنگي تکتیکونو سره، د خپلې ټولې جنگي ماشینرۍ سره په نړۍ کې چې کوم زور و هغه زور سره راغلی و. د دې زور نه پورته نړۍ زور نه لري. خدا د پروردګار یو خاص رحم و چې د ډېر یو مظلوم ولس په لاس باندې ټوله مغروره نړۍ خاورو سره خاورې شوه او بیرته ټیټ سترګې خپل وطنونو ته لاړه. نوموړي زیاته کړه چې غربي اشغالګرو د اشغال پر مهال زموږ د ځوانانو ذهنونه په بې ځایه مسایلو بوخت کړي وو او له خپل تاریخ او ثقافت څخه یې لرې ساتلي وو. چې فرعون چې کله د خپل حاکمیت او د سلطې لپاره کار کوي، لومړی یو ډېر خطرناک کار کوي چې په اوس زمانه کې د نړۍ خطرناکو خلکو موږ سره وکړو. هغه دا چې کلتوري او فرهنګي خلا ایجادوي، د ارزښتونو خلا ایجادوي، د تاریخ او د ثقافت خلا ایجادوي. ولسونه د خپل تاریخ سره شکوي، ولسونه د خپلو اقدارو نه شکوي. د یو وطن خلک په ژبو تقسیم، د یو وطن خلک په نژادونو تقسیم، د یو وطن خلک په سمتونو تقسیم، د یو وطن خلک په تنظیمونو تقسیم، د یو وطن خلک په لیدلورو باندې تقسیم، د یو وطن خلک په ذوقونو په سلیقو باندې تقسیم. دا د چا کارو؟ د وطن خو 50 کاله مخکې دا تاریخ نه درلود. دا وطن یو موټی و. دا وطن دا د معلومو اقدارو او ارزښتونو پابند وطن و. دا وطن د خپل تاریخ سره تړلی و. د وطن هر وخت د وطن خلکو د خپل تاریخ او د خپل ثقافت سالمه ترجماني کړې وه، مګر موږ سره د خلکو دغه لوبه وکړه. پروردګار دې موږ تاسو ته اوس
دا توفیق راکړي چې د خپل وطن یو موټی وساتو. همداراز د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو معین مفتي محمد طاهر احمد استادانو او محصلینو ته په خطاب کې وویل چې د ازادي په ډیرو قربانیو لاسته راغلي او هغه وخت یې ساتلی شو چې د علم په ډګر کې پرمختګ وکړو. ای درنو استادانو، ای زموږ خوږو محصلینو، دغه ازادي ورځ خو موږ ته په مخ ته نه ده راغلې، په سختو قربانیو راله، په داسې قربانیو راله چې په دې وخت کې څوک تصور هم نشي کولی. دغه فتحه، دغه ازادي موږ هله ساتلی سو چې دغه استادان او دا محصلین په علمي ډګر کې د دې وطن ارتقا ته، د دې وطن استحکام ته پروګه ورکړي. هغه وخت به موږ د ازادي ساتلی سو چې موږ دا وطن په پښو ودرو، او وطن هغه وخت په پښو باندې درېږي چې هلته علم زیات سي، هلته علمي قوت رامنځته سي. زموږ استادان خپل ټول اخلاص او محنت راوړاندې کړي او زموږ محصلین خپل ټول قوت په کار باندې واچوي چې د دې وطن د آبادي د ترقي لپاره مټې راونغاړي او دا وطن ته په هره برخه کې خپل هغه محنت او اخلاص وړاندې کړي. وروسته د مرکزي پوهنتونونو څو تنو استادانو د ازادۍ پر ارزښت او ساتلو خبرې وکړې او د افغانستان اسلامي امارت له نظام او پالیسیو څخه یې ملاتړ وکړ. د یادولو وړ ده چې په دغه مراسمو کې د 20 کلن جهاد اړوند حماسي شعرونه او ترانې، تمثیلي ټوټې او مستند فلمونه وړاندې شول او غونډه امنیتي ځواکونو ته د لوړو زده کړو وزارت رهبرۍ، استادانو او محصلینو له لوري د ګلانو په ورکولو سره پای ته ورسېده.